الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما د اسلام خوږو مسلمانانو ورونو منتسبان یوم یاشت را روانه ده چې دی توایم یاشت د رمضان المبارک په ټولو میاشتو کې چې الله پیدا کړي دا بهترین او غوره میاشت ده د الله کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال
هغه د دې په فضیلت او غوروالي شاهدي ورکوي. دغه میاشت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه خواږه ملګري صحابه کرام دوی به د پاره خوشحالي کوله او دعاګانې به غوښتي چې یا الله مونږ دغه میاشت ته ورسوه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا الله مونږ ته پر رجب او شعبان کې برکت واچو، د دې فائدې او خیرونه مونږ ته راکا او مونږ چې د رمضان المبارک ته ورسوه. رمضان باری کې راځي دا د ټولو میاشتو نه بهتره ده. قرآن کریم کې راځي الله فرمایي په دې میاشت کې یو شپه ده چې دا د زرو میاشتو نه بهتره ده او غوره ده. لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر. دې میاشت کې یو شپه ده چې هغې ته وایي شپه د قدر. دغه شپه د زرو میاشتو نه غوره ده. مطلب دا که چېرې یو څوک د الله بندګي وکړي خو په هغه شپو کې چې دی د قدر شپه نه زر میاشتې د الله بندګي وکړي او یوه شپه د قدر الله ته بندګي وکړي په اخلاص، د دغه یوې شپې اجر ثواب دا د دغې زرو میاشتو نه ډېر دی. عبادت بدني وي او که مالي وي، قلبي وي او که لساني، په شپه د قدر باندې دا د زرو میاشتو د عبادت نه اجر دی. د دې نه د دغې میاشتې والا فضیلت معلومیږي، غوروالی معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک روژې چې چا ونیولې په تقاضا د ایمان او د اجر ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. دینه مخکې چې څه ګناهونه یې کړي الله کریم بدله دا ګناهونه معاف کړي. د رمضان المبارک روژې دا په موږ تاسې باندې فرض دی او لازم دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روژې د رمضان دا په تاسې باندې فرض دی لکه څنګه چې تاسې نه مخکې قومونو باندې الله فرض کړی وي. د صوم په معنا ځان پوهول پکار دی چې روژه څه معنا او په دې څه ملاویږي، په کوم شکل باندې روژه نیول پکار دی. روژه یوازې د خولې ده او که نه روژه دا د غوږونو او د ژبې د سترګو د نورو اندامونو ده. لومبي علماء کرام د صوم د روژې تعریف دا کوي. روژه دا لغت په اعتبار باندې بندېدل، الامساک. شریعت کی روژه دی لوایي بندېدل د خوراک نه، د څښاک نه، د جماع او مباشرت نه، د طلوع الفجر نه واخله د غروب الشمس پورې، صبح صادق نه واله د ماښام د لمر د ډوبېدو پورې. په دې ټول وخت کې نه خوراک، نه څښاک، نه جماع او مباشرت.
اتمام د دې چې دی راځي هغه په اجتناب د محظوراتو باندې. محظورات بم نه کې، محظورات هغه ممنوعات چې الله ورنه بند کړي. اکه روژه ده او که روژه نه ده، یعنی غلط کاروبار، دروغ، غیبت، بهتان، غیبت کول، غیبت ته غوږی ښودل، د سترګو روژه پردو محرماتو ته نظر نه کول، جواری او قطی وغیره نه کول. په دې باندې اتمام د روژې راځي. که چېرې یو انسان داسې وي چې هغه په خولې باندې خوراک څښاک نه کوي، خو غیبت نه پرېږدي، دروغ نه پرېږدي، دروغ وایي، غوږ ورتږدي، د ده دا روژه چې دا د الله په در قبوله نه ده. ځکه حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به، چا چې دروغ وینا او په دې باندې عمل کول، د دروغو گواهی دا پرې نه ښودل، په دې عمل کول پرې نه ښودل، نو الله ته حاجت نشته د دې چې دی یوازې خوراک او څښاک نه کوي. د ده په دې وږي پاتې کېدو او په تږي پاتې کېدو باندې ده ته الله اجر نه ورکوي. بل حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي رب صائم، ډېر کرته یو روژهدار انسان، هغه ته په دې روژه بغیر د لوږې او د تندې نه نور څه میلاو نه شي، صرف یې وږې پاتې شي او تږې پاتې شي. نور د الله په در کوم اجرونه او ثوابونه چې په احادیثو کې رسول الله ذکر کړي، هغه د انسان ته نه میلاوي. ولې نه میلاویږي؟ ځکه دی دروغ وایي، محرماتو ته نظر کوي، غیبت کوي، تهمتونه لګوي، صرف دی خوراک نه کوي او څښاک نه کوي. دا چې دی حقیقي روژه نه ده، نه په دې باندې د ده غاړه خلاصېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. د رسول الله په دور کې یو دوه زنانه وې، هغې روژه نیولې وه او هغې د روژې د وجې نه حالت انتهایی خراب شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب راولېږ چې فلانۍ فلانۍ روژه ده او د روژې د وجې نه دی هلاکت ته نږدې دي، په مشقت او په تکلیف کې دي، که دی له اجازه وي چې دی روژه وخوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی د دې روژه نشته. ظاهرا د دې روژه وه، ټولو خلکو د دې ګواهي کوله چې دی روژه دي، نه یې خوړلې او نه یې څښلې. رسول الله ورته وی ښه دا پیاله یې یوسئ ورته، دی دې پکې الټۍ او کانګې وکړي، چې کانګې یې وکړي، یو یې هم پکې د وینې او د غوښې ټوټې ګزارې کړي او بل هم پکې د وینې او د غوښې ټوټې ګزارې کړي. الله فرمایي شپږشتمې پارې کې به راشي د یو مسلمان غیبت کول، وایي دا د خپل مړ ورور غوښې خوړل دي. دی غیبت کړی او معجزتاً د دی د ګیرې نه هم هغه وینې او غوښې الله رب العزت راتوی کړي. نو ظاهرا تا له ښکاري چې زما روژه ده، خو چې ته غیبت کوي، دروغ وایي، نور ناروا اعمال کې، د ستا روژه نه ده. هغه اجرونه او ثوابونه هغه چې رسول الله فرمایلی دي، هغه په دې روژه باندې نه میلاویږي. من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ته دې حاجت نشته. محترمو د روژې دپاره تیاری کول، روژې دپاره چې دی خوشحالي کول، د الله نه دعا غوښتل چې یا الله مونږ رمضان المبارک ته ورسوي، دې دپاره چې په دې کې مونږ عبادت وکړو او مونږ له ډېر ډېر اجرونه ملاو شي. روژه چې دا د ثوابونو د اعمالو د سیزن میاشت،
مونږ تاسو له پکار دي چې د روژې دپاره خپل تقسیم اوقات جوړ کړو. د تلاوت دپاره په روژه کې خپل وخت، د ذکر اذکارو دپاره خپل وخت، نوافل او دارنګې چې دی د قرآن کریم درس خپله چاله څه ښودل الله در یاد کړي وي، بل چا نه اورېدل، په یو وخت کې عالم او متعلم جوړېدل، یاد کا او بل ته وښایه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو باندې پوره عمل کوي. روژه کې چې دی اعتکاف کول، په روژه کې چې دی یو بل سره امداد او نفر ثانی کول، د بل مسلمان رور خبرګیری کول، اغله چې دی څه ورکول، مالی عبادت کول په روژه کې، د روژې شپه غنیمت ګڼل، ټوله شپه چې دی په خوب نه تېرول او نه چې دی د روژې ورځ په خوبونو باندې تېرول. ځینې خلک داسې وي چې پښمنۍ وکړي، څوک د سبا مونځ وکړي او څوک پکې داسې وي چې د سبا مونځ هم نه کوي، اوده شي او بیا چې دی ماسپښین څه وخت راپورته شي. د روژې مقصود دا نه دی. په روژه کې چې دی عباداتو نه کش ورکول، عباداتو کې زیادت کول، نه دا چې کمې کول. روژه نیسي او مونځ چې دی نه کوي، لکه څنګه چې په تاسو باندې روژه لازم ده، دغه شان دا مونځ هم فرض دی. مونځ چې دی دا دائمي فریضه ده، د مرګه پورې د مانځه نه خلاصېږي. مونځ چې دی د روژې نه هم ډېر اهم دی. دوه پاره کې راځي الله فرمایي ان خفتم فرجالا او رکبانا، د مانځه ذکر کوي کوي په ټولو منځونو حفاظت کوي، خصوصا مونځ د مازدیګر. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، که یریدی د یری حالت و پیدل منځو کوي، په سورلۍ باندې سوري، هر طرف ته چې مخ دی هغه طرف ته منځو کوي. کله چې په امن باندې شوی نو بیا د الله عبادت په داسې طریقه وکړه په کومه طریقه چې الله درته ښودنه کړي، بیا په هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټول عبادات منځونه ادا کړي. زموږ مقصود په دې کې دا دی چې مونږ ډېر اهم عبادت دی، لازمي عبادت دی. نو د روژې په وجه چې تا روژه نیولې، ټوله ورځ په خوبونو مه تېروه، شپه په خوبونو مه تېروه. د شپې کله ځینې خلک داسې ټوله شپه ویښ د کرکټ میچونو ته به ناست وي، یا چې دی نور په تلویزیون کې څه ګوري، چې پښمنۍ شي پښنمې وکړي او د هغې نه بعد کې بیا ویده شي په ځان باندې چې دی څه راواچي. د شپې عبادت کول الله ته قیام. من صام رمضان، بل جز د حدیث دی ومن قام رمضان ومن قام لیلة القدر. د شپې د روژې قیام کول، د قیام نه مراد چې دی تراویح کول دی. تراویح ته چې دی راتګ پکار دی، تراویح په مساجدو کې په جمع پکار دی. په تراویحو کې چې دی د قرآن کریم تلاوت او ختم پکار دی. چاته الله یاد کړي په خپله وایي، نه بل مسلمان پسې درېدل او د الله کتاب اورېدل. په یو حرف باندې لس نیکۍ. بیا په رمضان المبارک کې حدیث کې راځي نفلی عبادات چې دي هغه د فرض قدر ته اجر لري. یو فرض چې دی دا په اویاو باندې بدلیږي، دا کې عبادت بدنی دی که مالی دی لسانی دی او که قلبي دی ټول. نو د شپې شپه په خوبونو باندې نه تېرول، بلکې د شپې قیام کول، تراویح کول، د قرآن کریم ختم کول، او ختم په داسې انداز په داسې شکل کول چې په هغې باندې الله تعالی راضي شي. داسې نه چې رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه،
ډیر کرته یو قاری یو لوستونکي قرآن کریم لولي خو قرآن کریم په دې باندې لعنت وایي د قرآن کریم معنا په دې ځان پوهول چې کله پوه شئ نو بیا د دغه ختمونو والا اندازه تاسو ته لګېږي کله چې ته په قرآن نه پوهېږي هغه لګیا یې نو پسې به ولاړې ستړی کېږي به خو چې د قرآن په معنا باندې پوهېږي او هغه په آرام آرام باندې لوستلی شي ته په هغه قصه او په هغه مفهوم باندې پوهېږي بیا د هغې نه خلک خوند اخلي هغې کې تدبر هم کېږي نو د قرآن کریم تلاوت په داسې انداز چې په هغې باندې نه خپله پوهېږي نه پې باندې مقتدیان پوهېږي دا د قرآن کریم اجر نه بلکې دا سبب د وبال جوړېږي آرام آرام باندې د قرآن کریم تلاوت کول نو د روژې شپه دا په خوبونو باندې نه تېرول دا په چکرو باندې نه تېرول چې شریخ ته چکر ووه یا چې دی چرته کېنه لډوګانې پکې وکړه په هغې باندې شپه تېرول نه راتګ مسجد ته او د قرآن کریم ختم کول الله کریم باندې ځان بخل دا یو موقع الله پاک درکړې مونږ او تاسو ته د روژې په ختم باندې په تېرېدو باندې خوشحالي نه کول بلکې په دې باندې خفه کېدل صحابه کرام هغې به د روژې راتګ ته د مخکې نه خوشحاله و چې کله روژه به تېره شوه نو بیا به د روژې په تېرېدو باندې دوی خفه و نو د روژې دا معنا نه ده چې یوازې خوراک او څښاک نه کول نور چې دی خالی دا شپه او ورځ تېرول چې په څه شکل تېر شي ورځ چې دی روژه د شپې چې دی الله ته قیام کول دا مراد نه دی چې ټوله شپه ولاړ اوسه او ټوله شپه روژه نیسه ورځ روژه نیسه نه څومره چې د ستا توان او طاقت دی غومره د شپې قیام کول د ورځې روژه نیول تلاوت کول ذکر کول فکر کول امر بالمعروف نهی د منکر کول په روژې کې نو په دغه روژه باندې چې دی بیا مونږ او تاسې به د الله د عذاب خلاصېږو علما کرام وایي رمضان المبارک چې دی رمضان دا رمز په لغت عربۍ کې رژولو او سوځولو ته وایي دې میاشتې ته رمضان ځکه وایي چې څوک په صحیح معنا باندې روژه ونیسي د الله عبادت وکړي نو د ده ګناهونه چې دی رژېږي او سوځېږي الله دې مونږ صحیح روژه نیونکي او صحیح عبادت کوونکي جوړ کړي نو روژه را روانه ده روژې دپاره چې دی تیارې په خپل اوقاتو کې چې دی تقسیم اوقات د خپلې بندګۍ جوړول دغه شان چې دی په دې کې مالی عبادات کول په خپل کور باندې دارنګې ستا رور دی یا په خوا کې ګاونډ کې بل مسلمان دی هغې محتاج دي نو د هغې لاسنیوی کول هغې ته روژه ماتې برابرول هغې سره نور څه نه د هغې پوښتنه کول د هغې سره ښېګڼه کول